هغه درې کارونه چې د انسان ژوند یا د جنسي اړیکې ژوند تباه کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. ځینې داسې خبرې دي چې د انسان ژوند د جنسي اړیکې له وجې څخه ډېر خرابېږي. یعنې اکثره خلک داسې دي چې په جنسي اړیکه کې ژوند د میرمنې او هم خپل تباه کړی وي. که غواړئ چې د دې خبرو څخه ځان خبر کړئ، دغه درې خبرې حتما ځان سره یاد وساتئ. ځینې داسې کارونه دي چې نارینه یې په پرله پسې ډول وکړي، بیا داسې ستونزه پیدا کوي چې د حل لاره یې بیا نه پیدا کېږي. لومړی، په پرله پسې ډول موټک وهل د نارینه‌و جنسي روغتیا څه موده وروسته له خاورو سره خاورې کوي. البته دا د یوې ورځې کار نه دی، بلکې د څو کلونو کار دی. دا کار د نارینه‌و د جنسي غړي سره حساس کوي او د نارینه‌و جنسي اراده او قوت صفت راښکته کوي. دوهم، د زیات وخت لپاره هر وخت ډېر ګرمو اوبو حمام کول. په پرله پسې په ګرمو اوبو حمام د دې سبب کېږي چې د انسان هګۍ یا حصې هم ګرمې شي. د زیات وخت لپاره د نارینه‌و د هګیو ګرم پاتې کېدل د نارینه‌و د دې هګیو د مني تولید کولو قابلیت له منځه وړي. دریم، د تل جنسي فکرونه پالل. تل په تاسې خیال کې کول یا هم په خیال د یو چا سره جنسي اړیکه نیول، یعنی په خیال او فکر کې د چا سره جنسي اړیکه نیول. تل دا ډول فلمونه لیدل د دې سبب کېږي چې د انسان جنسي اراده ختمه کړي. په دې معنی چې کله د انسان جنسي غړي پاسي او یا بیا حرام شي، تسکین نشي، دا د دې سبب کېږي چې د انسان د کنټرول په خپل جنسي غړي ډیر کم شي. یعنی هر هغه سړی چې غواړي په فکر کې څوک چا سره یعنی له چا سره جنسي اړیکه ټینګه کړي او دا غلط فلمونه وګوري، د تل لپاره به یې ژوند تباه او برباد وي. که غواړئ له دغسې ناوړه او بدو کارونو څخه ځان وساتئ، نو هېڅکله هم د شیطان څخه او داسې غوښتنه مه کوئ چې ستاسو غوښتنه پوره کړي. یعنی د شیطان څخه غوښتنه مطلب دا چې تاسو هېڅکله هم شیطان ته وخت مه ورکوئ، ځکه ستاسو ژوند دغه شیطان خراب کړی دی. نو هیله کوم ملګري چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.